قصه دي سره چې عمر بن خطاب وی کله چې عبدالله بن ابی بن سلول مړ شو د منافقانو مشر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړی چې هغه دې په منځ کې دعوت چا ورکړه دا هغه زوی ورکړه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې منځ ته ودرېد وی زه پسې ورغلم وی ما ورته چې تصلي علی ابن ابی یا رسول الله په عبدالله بن ابی باندې مونځ کوئ وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا وعدد عليه موت يا رسول الله د پلانیزي کې دا کار کړو پلانیزي کې دا ویلو د خدا ویلو د دا ویلو د دا ویلو د تاسو ته ولیاذ بالله ذلیل ویلې د دا ټول خبرې ته کو عمر بن خطاب خو غواړي چې مونږ ونکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مونږ کوي ولې د زوی د لاس او چې دا قوم متاثر شي نور پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پتر الله ته قصه پای ویلي چې پیغمبره کته ولاویا پیری بخنه غوړي زینه بخنه ویزلی گیا مشمارم یا رسول اللہ دویلی فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکیشو دا درون انسان دا معمولی حرکت دا خبری دا وضاحت تا پارا پوری وی مسکیشو وی ماتوی چا اخر عنی یا عمر لگا خواشی وی ما بیا خبری شروع کر یا رسول اللہ تاسو پتا مسکیوی ماتوی چی الله مال اختیار را کړی دی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم که ته بخښنه غواړې او که نه غواړې الله خو ما دا نه دي ویلي چې ما غواړم او که ما ته دا پته وي چې د اویا پیرونه زیات وله بخښنه وغواړم بخښلی کېږي ما به د هغې نه هم زیات را کړی دا ما ته هم پته لري چې نه بخښلی کېږي خو الله خو زه منع کړی نه یم وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ کو او کله چې واپس شو الله آیتونه نازل کو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره پیغمبر دې منافقانو کې چې څوک مړ شي کنه نو نه به له جنازه کې نه به قبر له ورځي اوس الله منک اوس به کې دویمه خبره نشته مخکې خدا و چې خبره څه ده اختیار دی که کېو که نه که الله خو یې بخي نه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ډېر یو حکیم نرمدل انسان یو خو د زړه زوی زړه ساتو چې هغه اوچت صحابي و دویم دا چې قوم به متاثر شي نو که نور چا کې منافقت چې دا منافقت لري اوس الله منع کړو نو دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې خندلي دا خندا د څه ده دا د عذر خندا ده یعنی معنی د عذر څه یعنی نشي منلی ستا خبره نشم منلی ته دا کار وکړه ته دا کار وکړه ته ورسره ته مسکی شي نو کله دا مسکا دې دپاره وي چې صحیح ده خبرې د ډېرې وکړه خو زه منلی نه شم